د سمین میډیا یوټیوب چینل ډیرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله یاست. خوشحاله یم چې د یوې اونۍ په تېرېدو سره یو ځل بیا زه حیات الله څرک د کیمرې تر شا ادریس سمین د یوه نوي میلمه سره ستاسې خدمت ته راغلي. قدرمنو لیدونکو، موږ لومړۍ مرکه د ادب د ډګر د یوه فعال سره وه او تر هغه وروسته مو بیا د ممثل سره مرکه درلودل. نن مو په خپرونه کې داسې سړی میلمه دی چې پر څو اړخو به ورسره غږېږو. ادب به هم وي او استادي به هم وي، ورزش به هم وي، داسې پر څو اړخو به سره غږېږو. د خیره د میلمه د نامه سره مو تاسې ډېر اشنا یاست. ښه دی چې نوم د ده د خپلې خولې څخه واورو، معرفت د ده د خپلې خولې څخه واورو. دا به ډېر ښه خوند وکړي. خپرونې ته ښه راغلاست. مننه څرک صاحب محترم، الله دې ژوندی لره، خوشحاله اوسې. نو ډېره زیاته مننه چې په دغه سره ګرمي کې زموږ تر سټوډیو راغلاست، زحمت مو وکړي او زموږ ناز مو ومني، مرکې ته حاضر شولاست. کور ودان چې موږ ته وخت راکړي. ډېره خوشحاله مننه، اوسې. سلامت اوسې. که زموږ لیدونکو ته په خپله ځان معرفي کې یو څه د اضافه توبه سره مهرباني. زما نوم بشیر احمد دی او تخلص یم فریادي، د کندهار د درېیمې ناحیې اوسېدونکی، البته د بچه خان جادې اوسېدونکی یم. په پیل کې تا ته سلامونه او د سمین یوټیوب چینل ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. ډېره زیاته مننه ښاغلی فریادي صاحب. د تخلص مې داسې فریادي دی. مننه، خدای دې وکړي چې په حقیقي ژوند کې هم داسې فریادي نه. انشاءالله. ډېره زیاته مننه فریادي صاحب. زموږ یوټیوب چینل خپرونې ته ډېر ښه راغلې. مننه. فریادي صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې د ښوونکي تېر سوی دی، د ورزش د برخې فعال تېر سوی دی، د فرهنګ او د ادب د برخې فعال تېر سوی دی. تر اوسه چې د ادب او د فرهنګ څخه یې را شروع کړو. شاعر یې، د نورو انتخاب وایې، کتاب لرې، نې لرې، د چاپ اراده یې لرې. په دغه برخه کې به ستا جواب د ادب ډګر ته تقریبا څرک صاحب محترم 5 کاله در مخه راغلی یم. ښه، ماشاءالله. او یوازې تمرکز چې مې دی هغه هم پر غزل باندې دی. یعنې غزل مې د ډېره وخت خپل انتخاب و او خپله مې داسې یو غزل مقصد غزلې جوړې کړي چې هغه ټولې موضوع ته ځانګړې سوي، یا د حالاتو متاثره کېدل چې یا خپله زه موضوع ته یو غزل ښه غزل جوړولی شم. مثلا تا یو فرمایش راکړی و د پلانکي شي اړوند یو غزل که دې راته ولیکل، او یا خپل په فکر کې موضوع راوګرځي چې پر هغه یو غزل جوړ کړم. تقریبا 5 کاله در مخه د ادب ډګر ته راغلی یم. دا ما غوښتله چې لیدونکو ته ستاسې دغه صفت هم ووایم چې ستاسې یو ښه صفت دا دی چې پر موضوع باندې غزل ډېر ښه لیکلی شي، او دا کمال دی چې یو شاعر یې لري. څومره غزلونه به دې لیکلي فریادي صاحب؟ تقریبا د 200-250 په شاوخوا کې غزلونه لرم. ډېر غزلونه دي. نو د چاپ اراده یې نه لري اوس؟ والله لرم انشاءالله. په نږدې وخت کې شاید دا به ډېر ښه شي. دا به ډېر ښه شي. لرم انشاءالله. 250 خو نو که موږ پر کوچنیو ټولګو وویشو 2-3 شعري ټولګې. اوس هم په دې ډګر کې فعاله یې؟ و انشاءالله. اوس هم بهیرو ته ځم. الهام ادبي بهیر خو نو بیخي زموږ مقصد داسې دی لکه خپل کور، او کندهار ادبي بهیر دی وځو انشاءالله. څو بهیرو کې اوس هم ګډون کوو. ښه، دا ډېر ښه کوي. دا خو مو هغه د ادبي برخې فعالیتونه شول. ما ملګرو ته یادونه وکړله چې فریادي صاحب ښوونکی هم تېر سوی دی. فریادي صاحب څونه وخت تقریبا 19 کاله ما پوره استادي وکړله د یو ښوونځي یا د یو مکتب ده، او د هغه تر څنګ مې د انګلیسي او عربي ژبې هم په ډېرو سنټرانو کې استادي کړې ده. ډېر ښه. عربي ما خپله 15 کاله ویلې ده، او انګلیسي خو مې تقریبا په 2015 کې خلاصه کړې ده. نو د هغو استاد هم تېر سوی یم، ډېر ښوونکی، او په مکتب کې مې تقریبا په 11 کې 19 کاله استادي کړې ده. ماشاءالله. زما چې څومره عمر دی هغه عمر تاسې یوازې استادي کړې ده. ماشاءالله. ماشاءالله. ته خو زموږ مشر یې. ډېره مننه. نو هغه استادي اوس هم سته؟ یا ولا استادي د کلب د مصروفیاتو یا د مسؤلیت
سره بس د منځه ولاړ هغه نه کېدله دواړه خدمتونه نه کېدله نو ما یو خدمت به وکړو ښه پوره به وکړو دا برخې ته راتلمه قدرمنو لیدونکو فریادي صاحب 18 کاله ښوونکی پاته سوی دی د درو ژبو پښتو انګلیسي او عربي دا ډېر خدمت دی 18 کاله ډېر خدمت دی د ښوونکي په صفت ښه شاعر دی د 2,500 په شاوخوا کې شعرونه لري چې دا کافي ډېر شعرونه دي او ما د فریادي صاحب غزلونه اورېدلي دي اوس به هم ورڅخه واورو ستاسې سره به شریک کړو راځو هغه درېیم پړاو ته چې هغه د ورزش پړاو دی فریادي صاحب د ورزش په برخه کې مو پیل د کومه ځای څخه وکړي تقریبا 60 کال 19 کال دی چې مدینه کلب فعاله سوی دی او دغه 19 کال کې چې تاسو فعال یاست په ورزش په برخه کې ښه ډېر ښه یعنی موږ خپله د دې د کندهار په سطح باډي بلډران جوړ کړي چې افغانستان سیالیو ته حتی در افغانستان هم وتلي نو دا زه لیدونکو ته داسې ویلی شم چې د فریادي صاحب په زحمت او په لارښوونه باندې 19 کاله د مدینه کلب مشرتوب مخته وړل سوی دی زموږ مشر ورور مرحوم استاد حافظ بصیر احمد ابدي انشاءالله ډېر خلک یې ورسره بلد چې د نامه سره 19 کاله تقریبا یا 19 نیم کاله د خدمتونه وه په دا کلب کې موږ ورسره په څنګ کې وو خو مقصد مسؤل او سپانسر مقصد ټوله دی وو استاد شهید خدای تعالی دې تقریبا و الله دې شور سره وکړي یو نیم کال در مخه دی پات سو نو هغه مسؤلیت اوس زه مخته وړم انشاءالله بس تر ډېره پورې سم پاته دی هغه مسؤلیت ډېر لوی بار ته جوړ کړی دی راځو د مدینه کلب چې څومره ورزشکاران ورزش کې دې ته به وروسته راسو یو نیم کال مخکې حافظ صاحب بصیر احمد عابدي د زړه د عملیات څخه وفات سوی دی ما چې تر کومې اندازې پورې اورېدلي دي او یا لوستلي دي اوازه داسې وه چې ګواکې د یو ډول پیچکارۍ په لګولو سره عابدي صاحب وفات سوی دی او یا دغه د ځان وژلو په برخه کې زه که په دغه برخه کې لیدونکو ته یو لږ وضاحت ورکړي ښه پوښتنه ده ډېره اړینه پوښتنه ده او خلک تر ډېره پورې یعنې په دا یو نیم کال کې تر اوسه پورې په دغه ګنګوسو په اوازو کې راګرځي چې دا ولاد رشام مقصد د هغه هورمونونه چې یا موږ ته هغه اسټرایډونه چې یا نور دغه سپېچکاریان دي چې د دغه په ډېر استعمال سره دی ځان یې ختم کړي یا خلک دغه رقم کله چې دی وفات سو د هغه څخه 2-3 ورځې وروسته موږ پر دا رسنۍ دا ټولنیزه رسنۍ ما تعقیبولې یا به هم د خلکو سره دغسې مجلسونه کوله ول استاد خو ځان د لاسه ورکوي نه دی لکه خودکشي چې یو چا کړي یو داسې اوازه پسې ولوېدله دغه کلبونه خالص وله یو دم کلبونه خالص وله خلکو د باډي بلډینګ څخه خواته ورسوله یو داسې اوازه په دا ښار کې خپره سوله چې خلکو بیا باډي بلډینګ ته زړه نه ښه کوي دا کلبونه ما ته به د استادانو د کلبو زنګونه راوله دا اوس څه کیسه ده حتی په اصلي جریان چې د کورنۍ یو غړي وپوښتې یا مورثي کیسه وپوښتې چې حتی د استاد پلار سره کوم وفات سوی دی نیکه سره کوم وفات سوی دی زموږ پلار چې و هغه هم داسې د 15 دقیقو په جریان کې یعنې دغسې یو ګیلاس چای وراچول سوي وې نیمه یې وچښه دی نیمه یې پاتې وې دی چپه سو استاد هم په دغه شان و په دغه شان زموږ نیکه و دغسې اکثره یعنې هېچا پوښتنه نه ده کړې چې دا یو مورثي کیسه وه د استاد حسن کیسه وه د رشام د داسې یو شی کول ده په دا 11 کاله موږ هغه نږدې خلک یو یعنې جریان یې موږ ته ټول معلومېږي که څوک موږ ګډ کې موږ به دغه جوابونه ورته وایو ده په دا 11 کاله پروټین او انرژي له نه وڅښلي یعنې هغه د پیچکاریو د دغه هورمونو د دغه په پرتله باندې ډېر یو کمزوره انرژي یا کمزوره غذا ده چې مقصد خلکو ته ورکوي یعنې خلکو موږ نه یو ګډ کړي پر خپل سر دغه اوازې خپرې سوې کلبونه وتړل سوله و بند سوله و شاګردان سره کم سوله ول استاد ځان داسې دغه کړي په ضمن کې استاد د دې خلکو ته ټولو ته معلوم دی چې پر نورو ځوانانو به چې دا کلب ته راتلله پر نورو بېلا ډېر د طبیعي خوراکو مشورې کولې وه چې طبیعي خوراکونه وکړي ځان داسې مه خرابوئ حتی زموږ په کندهار کې زموږ د کلبه څخه ورزشکاران ډېر کمو قبیلو ته وتله په څه خاطر کم وتله چې استاد دغه مصنوعي دواوې ډېرې نه ورکولې هغو به خوښولې چې موږ ژر راپورته کړو چې دا داسې خلک مقابلې کوي داسې د هغه څخه به ولاړه بیا په نورو کلبو کې تیاري شروع کړې یعنې د بل پر اولادو یا پر ځوانانو باندې دغه نه وپېرځو چې هغه ته خدای نکرده یو مریضي پېښ شي یا د هغه کورنۍ ماته شرا کړي نو خپله بیا ځان ته څونه فکر کوي وه دا ډېره کمزوره مفکوره وه ډېره غلطه مفکوره وه زموږ سس په ټولنیز رسنۍ یو 2 میاشتې مخکې پوسټ کړی و
ول په دنیا کې اوس سروې سوې ده چې د زړه عملیې 80% ده پر باډي بلډرانو باندې راځي. ما په جواب کې په کمنټ کې ورته ولیکل، بیا مې یو پوسټ هم وکړ، مال هغه خبره خو خیر ګوګل او یوټیوب ته هر څوک پورته کوي، هغه خبره بلا نه وایي که رښتیا ده که دروغ ده، خو اړخونه لري. دا باډي بلډینګ داسې نه دی چې اوس یو څوک ته یو چاته ډاکټر مشوره ورکوي وایي ته ورسه دغه بدن کې چې دا مرضي دی د معدې زخم چې پیدا کړی دی یا بله مرضي یا چې کلسترول ډېر شوي دی، ته ورسه ورزش شروع کړه. هغه یا دلته راځي زبیندان شروع کوي یا فوټبال یا بل ورزش شروع کوي. ځینې داسې در مخه د دې څخه چې مرضي ورته پیدا در مخه وایي زه ورزش کوم، داسې نه چې په مرضي اخته شم. ځینې بیا داسې ریکارډونه یږدي، ریکارډ په دې معنی چې د کندهار په ساته د مثلا د افغانستان په ساته یا نور داسې بهر پسې وځي. زه وایم دغه خپل اړخونه لري، که د ریکارډ په سطح هم یو څوک مشاور لري، استاد لري، ډاکټر لري، ځان ټیسټ معاینه کوي چې پر کوم ترتیب دا خوراک وکم او هغه رقم هغه په عادي ژوند کې سړی د یو شي سره په ازادېږي. زه وایم یو څوک پر خپل سر دا غیر طبیعي شیان استعمالوي، پر خپل سر دروند ورزش کوي چې هغه پر ډېرو عضلاتو منفي تاثیر کوي، یعنی په راس کې مشاور نه یا لارښود استاد نه، دا معلومه خبره ده چې هغه به د زړه د مرضي یا بلې مرضي څخه مخ په تکلیف کېږي یا ورته پیدا کېږي. زموږ د په کندهار کې یا په افغانستان کې چې یو باډي بلډر مړ شي وایي پر جې ولې د زړه حمله راغله. دا د زړه حمله یوازې پر باډي بلډر راځي که پر عوام هم راځي. مثلا موږ په افغانستان کې 1500 کیسه د میاشتې لرو، مثال درته وایم د زړه ده، په دا 1500 کې یو باډي بلډر یې 400 نه وي چې په ژوند ورزش پېژني نه یا هورمونونه ګر سره کار کړي نه یا دغسې مثلا پروټین او پیچکاري چې ورته هر شی ته وایي چې په دغه برخه کې کارېږي، پر هغو باندې راځي. یو عادي سړی چې ورزش نه کوي دواړه پښتورګي خراب وي، یو عادي سړی د زړه مرضي لري نو دا یوازې پر باډي بلډر راځي. که باډي بلډر مړ شو بس دا به بس بالا ګرده بس هغه پر هغه انجکشنانو پر دغه واړي. زه وایم برخې لري دغه یو څوک هغه مورثوي، یو څوک د زړه مرضي د وخت څه لري. زه هم ولې یو باډي بلډر د عمومي د باډي بلډینګ څخه د یو چا داسې خوا ورته ورسي چې یو باډي بلډر مړ شي بس بالا وایي د خپله ځان مړ کړي. دغه ډېره غلطه مفکوره ده. نو زه په دې پوره باور یم چې زموږ لیدونکي هغه انګیزه او مفکوره چې د ځان سره لري چې ګواکې په پروټینو په استعمال باندې استاد عابدي صاحب وفات شوی دی، دا خبره بالکل سمه نه ده. دا یو موروثي مشکل بورته وایي. فریادي صاحب نو که دا ستا د خبرو خلاصه داسې راواخلو چې د زړه د مریضۍ څخه هم باډي بلډران او ورزشکاران مري، د پښتورګو د خرابېدو څخه هم ورزشکاران باډي بلډران مري، کېدای شي نور داسې مرضۍ هم وي په بدن کې چې د هغه څخه ښه ورزشکاران باډي بلډران مري. زما پوښتنه دا ده چې نو زه ولې سپورټ وکړم؟ ځکه ورزشکار هم د زړه د حملې څخه مري، ورزشکار هم د پښتورګو د خرابېدو څخه مري. ځکه د زړه مشکل ولرم یا د معدې مشکل ولرم، لکه څنګه چې تاسو په مخکې په خبرو کې یادونه وکړه، ما د ډاکټر ته ورزش مشوره راکړي. حال دا چې باډي بلډران خپل هم د دغه مشکل او د دغه مرضۍ څخه مري. اوس که ته بیا ما ته دا خبره کوي چې دا موروثي کیسه ده، نو په دا باډي بلډر او په دا ورزش باندې د موروثي پیښه د منځه ولې نه ځي؟ بالکل بیخي پر ځای پوښتنه ده. زه هم کله چې د یو کورنۍ مشر یو اولاد د خوارۍ ته مجبوره کړي وایي زه دکان زه درته راباسم، کرایه زور کوم د کال، ده ته ما چې هغه اصولو شرایط ورکښېږي، پر وخت به راځي، شی به مثلا د ګراکه سره به سره کم انسانیت و وضعیت و سره کم بیا پر خرڅۍ سره کم خرید و فروش به کوې. دغه باډي بلډینګ لکه تا چې وویله دا هېڅ وخت سړي ته د زړه مرضي نور پیدا کوي. کیلري اوم یې ورخونسا کوي مګر صرف طریقې لري. په کلب کې یو لارښود ولاړ دی، په بازار کې موږ تاسې ډاکټر لرو د معاینې دپاره چې باید څه عمر کې معاینات باید وشي. دغه اړخونه چې د دروند ورزش څخه مثلا هغه ورزشکار ومنې کوي، دغه اړخونه چې ورسره وسنجول شي او هغه عملي شي، هېڅ وخت انشاءالله هغه په هغه پرتله چې مثلا یا په هغه کچه چې دی د زړه مرضي د پښتورګو د لري هغه ورسره کمیږي، د جې پر ځای چې بلابودېږي ورسره کمیږي یا انشاءالله هېڅ مشکل په دې کې نشته. که څوم دغه هورمونونه ورسره استعمالوي مګر ډاکټر معایناتو او استاد لارښود دغه په جریان کې واچي، هېڅ وخت هېڅ چاته مشکل مطلب پر خپله طریقه پر خپل سات. موږ ته ځایس خلک چې بس د پلانکي څه مې اورېدلي چې خارجي ویډیو ده دا مې وکتله دوی دغسې خوراک کوي زه هم بلا کومه. زه هم پر خپل سر باید شی استعمال نه شي. هغه کس ته چې هغه تجربه شوي هغه نفر چې وپوښتل شي چې آیا دغه شی چې ډېر وخورم تاواني دی څنګه، دغه طبیعي غذا وي چې در اندازې ډېر وخورې له تاوان کوي. تاوان کوي
د غوایي غوښه ده مثلا موږ دوه سیره مثال درته هره شپه تقریبا دغه باډي بلډرانو ته دوه سیره د هر شپه روز یا غرمه او ماښام دوه سیره پروا نه کوي دا که چیرې 2 پاوه پرې ووخت وخوړل شي شاید پر معده باندې دا اغېز وکړي یا ورزش په هغه پرتله ونه شي یا چې استراحت په هغه پرتله نه وي دغه ټول اړخونه هغه اړخونه دي چې باید یو ورزشکارو ته متوجه وي انشاءالله هېڅ مشکل به ونه وي. ډېره مننه فریادي صاحب. یو لږ به د دغه ورزش د برخې څخه راوځو بېرته به راسو هغه ادبي او فرهنګي برخې ته. موږ یادونه وکړل چې فریادي صاحب تر 2,500 پورې شعرونه لري. بالکل کومه دی داسې یو شعر چې وایي ورو د لیدلو سره یې درته ووایه. مهرباني. ښاغلی سرک صاحب غزل په دا ډول دی. مهرباني. هیله ده چې خوښه دې شي خیر زموږ. مهرباني هیله کوم. زه د غزل د کور سړی یم. زما غزلونه ډېر خوښېږي. خپله ښه شاعر یې سوی الله دې ژوندی لره. مننه. غواړمه دار مرګ د انګار خانې دې نه غواړمه. غواړمه دار مرګ د انګار خانې دې نه غواړمه. د لاس ګټل یو څه خوړل ناشکري نه غواړمه. واه واه. حلال ګوله به پر خره حرام ور نه کړمه. حلال ګوله به پر خره حرام ور نه کړمه. د عبادت د قبلېدو تباهي نه غواړمه. ډېر ښه ماشاءالله. مننه. ماشاءالله ډېر. د خواست ترخان ته چې مې خدای مجبوره نه دروي. د خواست ترخان ته چې مې خدای مجبوره نه دروي. د زلالت او بېننګۍ زندګي نه غواړمه. واه واه. او چې په خانې کې مې له لاسه بېریا خیر وړي. چې په خانې کې مې د لاسه بېریا خیر وړي. غربت چې ورک سي ګر سره مسکیني نه غواړمه. واه. مننه. خدای سره سیال ځان جوړول د مغرورۍ نښې دي. خدای سره سیال ځان جوړول د مغرورۍ نښې دي. خدای ستا شتون کې د بنده بندګي نه غواړمه. ډېر ښه. مننه. د عاجزۍ غر په شا وړمه د دنیا تر پایه. دا چې خاص تا ته ډالۍ سرک صاحب. د عاجزۍ غر په شا وړمه د دنیا تر پایه. د غرور څاڅکی د علاج په شان نه غواړمه. د عاجزۍ غر په شا وړمه د دنیا تر پایه. د غرور څاڅکی د علاج په شان نه غواړمه. ډېر ښه. او د بخت کشتۍ تر سمندر په تلاوت واړوه. د بخت کشتۍ تر سمندر په تلاوت واړوه. سکون نارې وهي چې بیا موسیقي نه غواړمه. واه واه. خدای دې خطا کړي زما دواړې کمینیت وي د دې. خدای دې خطا کړي زما دواړې کمینیت وي د دې. د هیڅ مؤمن په غم کې خپله خوښي نه غواړمه. او د هیلو دې کپترو هم پورته کوي راز د نظام. د هیلو دې کپترو هم پورته کوي راز د نظام. وایي ستا خواهش دی د وطن ارامي نه غواړمه. زه د تقدیر فیصلې ټولې منم زموږ په حق کې. زه د تقدیر فیصلې ټولې منم زموږ په حق کې. خو خپل له عقله د پښتون تباهي نه غواړمه. او پریادي ژوند کې چې د قدر تخم کښېږدي یو بل. پریادي ژوند کې چې د قدر تخم کښېږدي یو بل. له قبره غږ وسو د مرګ توصیفې نه غواړمه. مننه. خوندور غزل. دوستانو موږ مخکې یادونه وکړله چې فریادي صاحب ښه شاعر دی. نو په دې هیله چې غزل مو یې راسره اورېدلي. ادب د ډګره به بیا راسو ورزش ته. ورزش ته به راسو. فریادي صاحب مخکې موږ د مدینه کلب یادونه وکړه. سابقه مو یې 19 کلنه یاده کړله. د مدینه کلب د استاد تر وفات وروسته حیثیت پر خپل ځای پاتې دی یو. بل د مدینه کلب د ښوالي د شهرت مشهورتیا په کور دننه او د باندې کې چې د خلکو د ښه هرکلي او د ښه نامه سره مخ دي. د دې راز په څه کې دی یو. او اوس یې ټرینر او استاد په ټوله کې د شاګردانو څوک دی؟ مخکې خو استاد بصیر احمد عابدي و. اوس څوک دی؟ تاسې یاست او که په بغل کې نور ټرینران هم لرئ؟ اوله پوښتنه چې ښاغلی سرک صاحب کلب انشاءالله د پخوا په پرتله لکه استاد چې پر کوم نظم پر کوم مدیریت روان کړی و انشاءالله اوس تر هغه پورې انشاءالله هېڅ نه دی کم شوی. یعنې خلک هغونه راځېږي. خلک هغونه مقصد له کادر مخکې چې ورزش کوي شاید هغه په پرتله ډېر شوي. یعنې په هغه کې هېڅ کمښت نه دی راغلی. د شاګردانو په استخدام کې کمښت نه دی راغلی. هېڅ انشاءالله کمښت نه دی راغلی. او بله پوښتنه دوامه پوښتنه چې د نو موږ یادونه وکړه چې د شهرت اوس تاسې د کامیابۍ راز په څه کې دی؟ د کامیابۍ راز خو څو اړخونه لري. مثلا که ته خپله په خپله دوکانداري کې ستا فعالیتونه موږ وینو. یعنې تر ډېره پورې ډېر شهرت مو په کندهار کې پیدا کړی دی. هغه ښه شی جوړوئ د خلکو سره مثلا هغه انسانیت او اخلاقو تر ډېره پورې در یو شي در تاوان تېرېږي.
دغه کلب هم دغسې څو اړخونه لري. تر ټولو اولنی شی ښه مدیریت دی چې دا مدیریت خپله پیل زما په لاس کې دی چې هغه د ټرینر څخه نیولې د کلب تر کارګرو پورې د ورزشکارانو د تګ او د راتګ چې سره کوم مثلا د دې سره کوم برخورد وسي د ګردو حقونه پر وخت ورکول شي ښه باډي بلډرسونه ونازول شي هغه ناوکۍ چې ورته وایي نوی باډي بلډر ته مثلا راکم حقوق چې لري. نو د کلب ډېر اړخونه چې در ټولو ښه مدیریت ښه نظم ښه خواپاکي او نظافت چې دا در ډېره پورې زموږ په کلب کې او ښه سامان زه مدینه کلب ته درغلی یم ماشاءالله سامان یې ډېر منظم او ښه دی ډېر ښه دی. دغه اړخونه او بل د دې تر څنګ اوس یې مدیریت او ټرینري د چا په غاړه ده؟ د کلب عمومي مسؤلیت خو زما په غاړه دی او ټرینر یې جلیل احمد محمدي دی. انشاءالله تر ډېره پورې ولاړ جوړ او فعال کس یعنی کوم وخت چې زموږ رسمیات چې د ده ناسته ما هېڅ وخت نه دلته دی. دی ګرد عمر د ورزشکارانو سره بوخت ښه مشورې ښه ورزشونه ولې ده په کلو د استاد سره ورزش کړی دی هغه برنامې او هغه ورزشونه اوس دی خپله دا د خلکو سره شریکوي. انشاءالله بس چې دا د کامیابۍ راز په ټوله کې دی هغه دغه بس دغه اړخونه زموږ د کلب ته انشاءالله ډېر مهم اړخونه دي. په ټوله کې د مدینه کلب بنسټګر حافظ صاحب بصیر احمد عابدي هغه د هغه اولې ورځې څخه هغه خښته چې مثلا انشاءالله هغه دی و بس الله جل شور سره وکړي تر ډېره پورې د ډېر منظم ساتلی و یعنې پر هغه اصول اوس موږ روان یو د ده پر قدم الله دې موږ ته وس توفیق راکړي چې یو څوک زهیر نه سي او دا کلب دغسې فعاله پاتې او د دې ټولنې یا د دې ښار د خدمت جوګه وګرځي. دا ډېر ښه دی. فریادي صاحب زه سپورټ شروع کوم زه ورزش شروع کوم صحیح زه ورزش شروع کوم د دې دپاره چې یو ښه ورزشکار واوسم په څومره وخت کې زه ښه ورزشکار جوړېدلی سم او تر ټولو مهم هدایت او لارښوونه چې ته زما دپاره لرې هغه به څه وي؟ ښاغلی سرک صاحب ښه ورزشکار موږ یو هغه ته وایو چې څوک وایي زه په بدن کې مریضي لرم غواړم چې په یو څو عمر کې صحتمند سم یعنې داسې خوراکونه موږ ته راوښیي چې هغه مثلا د وینې په نري کېدو کې د معدې مثلا یو زخم لرم د اینې کوم انزایم جي یا نور دغسې مشکلات لرم عصبي مشکل لرم دا رقم یو هغه د پښو دردونه لرم یا د بدن دردونه یو هغه چې هغه انشاءالله په ډېر کمه موده کې چې د یو استاد مطابق سړی روان شي هغه خوراک او برنامه او ورزش ټول هغه د استاد مطابق هغه په ډېره کمه موده کې انشاءالله انسان سمیږي. او یا هغه چې وایي ریکارډ ږدم یو مقابله کوم یو باډي جوړوم یو د شو پوزینګ دپاره مثلا باید ښه وایسم هغه تقریبا 6 میاشتې وخت نیسي 6 میاشتې ته زیار وکاږي یو څه مصارف از موږ څه سپېڅله وکړي ښه باډي بلډر درسه جوړېږي. استقامت زموږ ځوانان لري د سپورټ په شروع کې دا ولې دونه په شوق کې شروع کړي او 5 ورځې بعد چې ګورې بس ستا زړه ته لوېږي که نه لوېږي یعنې 50 کسه دا د شوم د یوه کال فیس یې تحویل کړي 2 ورځې نه دي راغلي دا 6 میاشتې و 3 میاشتې و 1 میاشت دا خو بیخي ډېر شي دا ولې دا خبره وکړله دغه استقامت په موږ کې ګرسره په یوه کار کې نشته زه هم که استقامت کنداریان یا افغانان پیدا کړي دا به بیخي تر ډېرو لوړو ځایو پورې په هر بخش کې ورسېږي دغه استقامت زموږ د خوا یو خو عامه پوهاوی مو ډېر کم دی دغه راډیو چې برېښنا سي و ما زه دغه پوښتنې ته راتللم فریادي صاحب چې دا چې زموږ په اصطلاح ورزش شروع کوونکو استقامت نه لرو استقامت کم دی دا وظیفه ستاسې نه ده چې موږ ته عامه پوهاوی وړاندې سي د دې تر مخه چې زه تا ته فیس درکوم د یوه کال فیس درکوم یا د څو میاشتو فیس درکوم د دې تر مخه ته ښه به نه وي چې زما څخه فیس وانخلې او زما استقامت وګورې یوه میاشت یا 15 ورځې او د دغه یوې میاشتې او 15 ورځو په جریان کې مې ښه سپورټ ته تشویق کړې دا به ښه نه وای والله بیخي ښه خبره ده اوس موږ هم روان یو دغه نفر چې ما در یاد کړي چې د یوه کال فیس یې په دا نږدې ورځ کې تحویل کړي دې ته در مخه ما وویل ما یو څو ورځې ته ورزش وکړه تر هغو فیس مه تحویلوه چې ستا استقامت او شوق موږ ووینو هغه 2 ورځې راغلې په 3 ورځ مو لیدلې نه دي حتی زه ډېرو مرو سره ګډ شوم ما مه پرېږده د جپله هره پلا چې راسې و شروع کوم یو دغه کوم بیا دې استقامت ته لاس ورکړي هغه یې ما ته وویل فریادي صاحب د دې ته ورشه حافظ بیا ځینې واخه زه نن انشاءالله درځم حافظ یې وویل ما ته ځینې واخه مال څو دي ول هغه فریادي صاحب ته معلوم دوستانو تاسې چې ورزش شروع کوئ ډېره مهمه دا ده چې تاسې مخکې له مخکې دا در سره نوټ کړئ چې ورزش استقامت غواړي ورزش نو کوي زور غواړي نو کوي تکلیف به پر ځان راولي فریز به کوئ وخت به ضایع کوئ پیسې به مصرفوي
دې ټولو شیانو ته په کتو بیا تاسې باید ورزش شروع کړئ. که دغه شیان نه وي نو ورزش خو نو بیا به د یوه کال فیس ورکړي دا اړخونه بیخي لازمي دي. دا مهمه دا ده چې ته ډېر ټینګه اراده باید ولرې بیا ورزش شروع کړي. یوازې ورزش نه فریادي صاحب بیا هدف ته راځو. بیا هدف ته راځو. فریادي صاحب ښه دی چې ترانه مو واورو. ما په ځینو غونډو کې ستاسې ترانه مو اورېدلی دی، ډېر خوند یې راکړی دی. ښه دی چې د دغه خواږه غږ خواږه ترانم څخه زموږ د سمین میډیا یوټیوب چینل لیدونکي هم برخمن شي. زموږ ترانم خو دغسې دی سرک صاحب شاید تا ته معلوم وي نه لکه یو کرکټر ته چې یو بیټ په لاس ورکړي هغه یې د نیولو چملاني زده، هغه وروسته چې بیا هم تور وښیي په لاس بیا یې ویې په چا باندې هغه شپږیزې جوړول دغه ترانم مازې خو ستا د ښه نیت و پیرزوینې په خاطر ولې نه وایو ترانم به وکړو. قدرمنو لیدونکو راځو د فریادي صاحب په غږ کې دا ځل ترانه واورو. خدایه لمر دی که سپوږمۍ بې ګټې نه دي، ټوله شان د زندګۍ بې ګټې نه دي. ورځ چې سل مړي وطن لپاره وسي، دغه غټې تباهۍ بې ګټې نه دي. ستا و هر څه ته درمان سم، ستا تر دوو سترګو قربان سم. ستا و هر څه ته درمان سم، ستا تر دوو سترګو قربان سم. ای نبی آخر زمانه ستا د مینې قدردان سم. ای معشوق د پاک سبحانه ستا د مینې قدردان سم. ستا له رویه خدای پیدا کړل دا دنیا او ما پېها ټول، څومره لوړ دی ستا مقام اسمان ځکې په رښتیا ټول. ستا له رویه خدای پیدا کړل دا دنیا او ما پېها ټول، څومره لوړ دی ستا مقام اسمان ځکې په رښتیا ټول. بل چا نه صرف ستا جانان سم، ستا تر دوو سترګو قربان سم. ای نبی آخر زمانه ستا د مینې قدردان سم. ای معشوق د پاک سبحانه ستا د مینې قدردان سم. پیرزویانه پر امت د بېشانه په عالم کې، پر تا زموږ لپاره تیر سو ټوله ژوند په ستر ماتم کې. پیرزویانه پر امت د بېشانه په عالم کې، پر تا زموږ لپاره تیر سو ټوله ژوند په ستر ماتم کې. ستا په مینه کې دې وران سم، ستا تر دوو سترګو قربان سم. ای نبی آخر زمانه ستا د مینې قدردان سم. فریادي وای شرمنده یم بې پروا یم عملو کې، ستا د حق یم پوره وړی کوږ روان یم پتلو کې. فریادي وای شرمنده یم بې پروا یم عملو کې، ستا د حق یم پوره وړی کوږ روان یم پتلو کې. خپل عمل ته ډېر حیران سم، ستا تر دوو سترګو قربان سم. ای نبی آخر زمانه ستا د مینې قدردان سم. ای معشوق د پاک سبحانه ستا د مینې قدردان سم. واه واه ماشاءالله ماشاءالله فریادي صاحب هغه د چا پر چا مرۍ دي خاورې مس. خیر الله ژوندی لره. فریادي صاحب موږ لا تر اوسه د ادب څخه بیرته ورزش ته نه یو تللي، په دغه ادب کې به پاتې سو. په کندهار کې په فرهنګ پالانو شاعرانو
میلمه پالو او هغه چا چې ادب ته ډېر خدمت کړی دی او ته تر ټولو حق اولیت ورکوې دا به څوک او هر څوک چې یادی د هغه به بیا بیلګې هم راته وایه نو چې د ادب په ډګر کې څه کړي دي مطلب هر څوک چې یادی راته اختیاردار دی ښه صحیح ده ښه پوښتنه ده انشاءالله دا داسې پوښتنه ده چې زه جواب کوم ډېر خلک به په دغه نظر کې راسره مشترک یعنې دا خبره به څوک نه ردوي او یو شي ته چې ستا فکر یې فریادي صاحب چې عیني پوښتنه بیا د ورزش په ډګر کې هم کوو ځکه زما او ستا تمرکز ډېر پر ورزش پر ادب و مهرباني اوس لا د ادب په برخه کې یو په کندهار کې یادی نوموتی نوښتګر زموږ څه سپېڅلی خراباتي دسترخوان سړی حتی ښه میلمه پاله شاعر لیکوال د ادب په چوکاټ کې ډېر یو ستر خادم ځوان شاعر یو بل شی دی نوم ته لا نه یې راغلی فریادي صاحب دوستانو فریادي صاحب که هر څوک یاد کړل زه د ادب په برخه کې هم یو نوم ورڅخه غواړم او د ورزش په برخه کې هم یو نوم ورڅخه غواړم چې ورزش ته یې دومره کار کړی چې هغه په کندهار کې حساب پر کېږي موږ تېره اونۍ د اغاولي همت سره مرکه درلودل تر مرکې وروسته مو د تمثیل د برخې تر ټولو د ده د خوښې اداکار ورڅخه وپوښتی بیا د اغاولي همت خان خوښ و بیا سمین میډیا یوټیوب چینل دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به د خان یو عکس جوړوو په چوکاټ کې به یې نیسو او د خان د خدماتو د قدردانۍ پر پار باندې یې خان سپارو موږ بیا دا ژمنه هم ورسره کړې وه چې ټوله مرکه به د خان عکس لیدونکي ویني تر هغو پورې چې زموږ خپرونه خلاصېږي خپرونه چې مو خلاصه شوله بیا به عکس د خان ته د خان د خدمتونو د قدردانۍ په پار باندې زه بیرته خپلې پوښتنې ته راځم چې که د ادب په ډګر کې هر څوک یادوي سمین میډیا یوټیوب چینل د هغه هم عکس جوړوي په چوکاټ کې نیسي د هغه د خدمتونو د قدردانۍ په پار باندې ورکوي او د ورزش په برخه کې هم او فریادي صاحب ته کیدای شي زموږ ډېر د خاصو هغه مېلمنو څخه چې موږ دوه غوره اتلان ورڅخه پوښتو نو مهرباني تا مخکې د ادب په برخه کې وږغېدلې نوم ته چې راتللې ما دې خبرې پرې کړلې هغه نوم ته به نو هم زموږ بیا به یادونه وکړو چې فعال شخصیت د ادب خاوند میلمه پاله د ښه سترخوان خاوند د ښه نیت خاوند او خپله ښه نوښتګر شاعر دا یوازې زه نه وایم بلکې دا باید ټول کندهاریان او ټول افغانان وایي چې زه پوهېږم چې ته ما یادوې زه به نه کې داسې کښېنم زه پوهېږم چې ته ما یادوې نو زه خپل نوم یاد کړم او که مې ته یادوې یا تا به بیا په دوام دغه کې راولو ښه زه نه یم پکښې مهرباني د همدې راډیو بنسټګر د څراغ راډیو بنسټګر او مؤسس ښاغلی یادخان همت صاحب دا انشاءالله یوازې زه نه وایم دا ټولو ته معلومه ده چې واقعا ستر خادم پاتې شوی دی تر ټولو یوازینی شخص لا چې دغه دی چې د افغانستان څخه افغانستان کې کوم ولایتونه دي هغه د ادب خاوندان یا چې مثلا دلته یو پروګرام لکه زموږ کلنۍ مشاعره چې جوړېږي یا نور داسې پروګرامونه چې دی خپله دعوتوي هغه چې راځي ټوله د ده پر ځای باندې هر وخت چې همت صاحب په واقعیت سره هغه څوک دی چې هغه ټوله صفتونه لري چې تا یادونه وکړه فریادي صاحب یو وخت یو چا زما صفت کړی و تا شعر را باندې جوړ کړی و دا چې ته خپله د همت صاحب صفت کوې نو دا به لرې نه چې یو شعر به ورته جوړ کړی که یا والله بیخي ډېر مې ورته جوړ کړی دي د هغو څخه به یو شعر انشاءالله اوس زما سره نږدې پروت دی هغه به ووایو د دوهمه شعري ټولګه د کرکتنې ورځ چې وه ما ورته جوړ کړی و فکر نه کوم چې ویلی جمعې نو اوس غواړم چې دا به ډېر ښه شي دا به زموږ لیدونکي ځکه بختوري چې تاسې همت صاحب ته کوم شعر جوړ کړی دی همت صاحب نه دی اورېدلی زموږ لیدونکي بیا وایي مهرباني شعر په دا ډول دی وایي په ژوند کې نن عجب سخته اوبه راغلې ده څرک صاحب په ژوند کې نن عجب سخته اوبه راغلې ده د سترګو پر ماڼیو مې ژړا راغلې ده خو نن مو د همت د کتاب ناوې راواده کړل
خو نن مو د همت د کتاب ناوې راواده کړل د دغه نوښتګر زوم کره ورا راغلی ده. واه ته بیا راته وایه دا به خو نن مو د همت د کتاب ناوې راواده کړل د دغه نوښتګر زوم کره ورا راغلی ده. کافره خوشحالي مو د زړګي پر دیوال ناسته، کافره خوشحالي مو د زړګي پر دیوال ناسته، د واه واه کلمه مو پر خوله بیا راغلی ده. واه 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 واه. له ډېره وخته وروسته د ادب غونډۍ ته خیږو، له ډېره وخته وروسته د ادب غونډۍ ته خیږو، له حته د څو مړو خلکو رڼا راغلی ده. واه ډېر جالب. د وخت د خوشحالۍ رنګ نن له ورایه معلومیږي، د وخت د خوشحالۍ رنګ نن له ورایه معلومیږي، د وخت خوله نه ټولیږي په خندا راغلی ده. ډېر ښه. او د هیلو ترازو نن د پوره تول وزن راکړ. سرک صاحب د هیلو ترازو نن د پوره تول وزن راکړ، د هیلو پر بازار غټه سودا راغلی ده. ډېر ښه. ګلبڼ دی ادیبان ناست چې د مینې په کوڅو کې، که څوم دا د هغه ځای شعر و چې همت صاحب د دوم کتاب کره کتنه وه چې ما ویل خیر دا جوس هم دته ډالۍ او په هغه کې جره څخه ومنې. ګلبڼ دی ادیبان ناست چې د مینې په کوڅو کې پوهېږي، نن کوچني کور ته دنیا راغلی ده. او زه وایم فریادي دا برکت هم د دې غونډو، زه وایم فریادي دا برکت هم د دې غونډو، لفظونو د شاعر کې چې ښکلا راغلی ده. ډېره زیاته مننه فریادي صاحب. د همت صاحب که زموږ مرکه اوري یا یې ویني د هغه په نمایندګي به زه مننه در څخه وکړم. ښکلی شعر و، ستاسې د مینې څرګندونه پکښې څرګنده وه. همت صاحب ته خو یو دانه عکس اتمی سو، ځکه د ادب په ډګر کې مو همت صاحب انتخاب کړی او د دې دپاره چې زموږ لیدونکي را سره خسته نه سي، د ورزش په برخه کې مو داسې څوک چې دومره خدمتونه یې کړي لکه د ادب د برخې خادم چې مو یاد کړي هغه به څوک یې؟ ولا په کندهار کې به ووایو چې ډېر خادمان موږ لرو، او که زما خوښ یو به یادوي ځکه هغه ته موږ عکس جوړوو او هغه عکس د ده د خدمتونو د قدردانۍ په پار باندې ورکوو. بلکل. نو زما د خوښې خدمتکار یا چې هغه مثلا موږ یې هر اړخ ته ډېره ترجیح ورکوو، یعنې ډېر فعاله و، حساب هم پرې کېږي. په کندهار کې د وحدت کلب استاذ دی حاجي سردار محمد استاذ، واقعا موږ د انسانیت او د اخلاقو د ده د کارکردګیو د خدمتونو څخه عین زموږ د کلب په ورځو کې کلب هم فعاله کړي، یعنې د ده د کلب هم 6 کال 19 کال دی، زموږ د هم 19 کال دی و سره همزولي دي. خو د ده انسانیت د ده خدمت د ده بس هر اړخ چې یادوي واقعا مطلب حقدار د دې دی چې د ده د قدردانۍ یو عکس جوړ سي او ورته وسپارل سي. 100 فیصده د وحدت کلب بنسټګر حاجي صاحب سردار محمد او د چراغ رادیو بنسټګر قدرمن حیات خان همت. سمین میډیا به په راتلونکي خپرونه کې ستاسې عکسونه تاسو ته وسپاري، البته تر خپرونې وروسته. فریادي صاحب لنډ پیغام در څخه اورو او ستا د پیغام تر اورولو وروسته خپرونه رانغاړو. مننه، خوشحاله اوسئ. نو پیغام هم زه په دغه ډول کې چې زه خپله یو کلبدار یا د کلب مسؤل یم یا په دغه ورزش ورسره اخته یم، نو هم پیغام به زه دغه اړوند ځوانانو ته یا په مجموع کې ټولو خلکو ته به پرېږدم. زه وایم زما څخه نیولې بېرته در ما پورې باید صحت ته پاملرنه وشي. یوازې زه بایندام ته چې خلک نه راځي، هر ورزش چې خلک وکړي، یو څوک ساده واکینګ کې ساده مثلا سهار راوځي یا مازدیګر یا ماښام هر وخت چې دا هم یو ورزش دی، یو څوک فوټبال کوي، یو څوک د کراټې په بخښو کې یو مثلا انتخاب کوي، یو څوک زبایندام کوي. زه وایم هر صحت زما څخه نیولې ستا څخه نیولې بېرته در تا پورې ټول باید د صحت پاملرنه ولري. انشاءالله هر اړخ یو خو بیا هغه د ټولنې د ناخوالو څخه راجیري او بل به صحتمند یې فزیکي شکل بیا برابري. انشاءالله هېڅ مشکل به نه وي په ژوند ورته په زور د خدای وه. قدرمنو لیدونکو، دا یوازې د فریادي صاحب هیله نه ده، دا به ستاسې هم هیله، زما هم هیله ده، د ستاسې د کورنۍ د ټولو غړو به هیله چې خپل صحت ته پام وکړئ، خپل د صحت خیال وساتئ. یوازې دا نه چې ورزش وکړئ، د خوراک سره د ژوند د ټولو چارو او مصروفیتونو سره په هغه اندازه واوسئ چې ستاسې صحت سالم پاتې سي. ډېره زیاته مننه فریادي صاحب چې راغلاست. موږ
ډېر بختور یو چې د سمین میډیا یوټیوب چینل نن ستا په مرکه رنګینوو د دې دپاره چې تاسې د آیت خان همت قدرداني وکړل نو سمین میډیا یوټیوب چینل به تاسې ته د آیت خان همت دواړې شعري ټولګې لومړی شعري ټولګی لمر څڅېږي دا به لیدونکو خامخا لیدلي دوهم شعري ټولګه زه داسې نه بولم فریادي صاحب چې سپلني هم نظر کړل دا دوهم شعري ټولګه زه پوره یادوم هم د رقیب مردارې سترګې سپلني هم نظر کړل دغه دوې شعري ټولګې موږ ستا د قدردانۍ دپاره تاسې ته سپارو او د سمین میډیا یوټیوب چینل ژمن دی چې راتلونکې اونۍ د آیت خان همت او حاجي سردار محمد چې د وحدت کلب مسؤل دی د دوی د قدردانۍ په پار باندې د دوی تصویرونه جوړوو ډېره مننه د راتګ خوشحاله راغلاست دا ستاسې تحفه او ډالۍ کورودان خوشحاله اوسئ په ځانګړي ډول څرک صاحب ستاسو څخه د سمین میډیا یوټیوب چینل څخه او د ښاغلي آیت خان همت صاحب چې د دې ځای مؤسس په ځانګړي ډول مننه کوم چې ماته مو وخت راکوي ډېره ښه خوند یې وکړئ الله مو ژوندي لره قدرمنو لیدونکو تر راتلونکې اونۍ پورې چې بیا یو میلمه ستاسې خدمت ته راولو تاسې پر خدای سپارو ښې چارې